آیا ملګرو تاسو پوهېدئ چې په جنت کې به دروازه د روژهدارانو لپاره ځانګړې شوې ده؟ روژه نیول یوازې د خوراک او څښاک پرېښودل نه دي، بلکې د ټول بدن عبادت ده. کله چې یو مسلمان روژه نیسي، باید خپل سترګې له بد نظره، خپله ژبه له دروغ او غیبته او خپل زړه له کینې او حسد څخه وساتي. دا اصل روژه ده. الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی پر تاسو روژه فرض کړل شوې ده تر څو چې تقوا پیدا کړئ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی دي چې څوک د ایمان او د ثواب په نیت روژه ونیسي، د هغه مخکیني ګناهونه ټول بخښل کېږي. دا حدیث په صحیح البخاري کې روایت شوی دی، او دا یوازې یو عبادت نه دی، بلکې دا د ګناهونو د بخښل کېدو یو ستر فرصت دی. او په جنت کې یوه ځانګړې دروازه د روژهدارانو لپاره ده چې نوم یې الریان دی، او یوازې هغه کسان به ترې ننوځي چې روژه یې نیولې وي. نو دا د روژې دومره لوی مقام ښایي. روژه یوازې روحاني ګټه نه لري، د انسان صحت ته ډېره مفیده ده. بدن ته آرام ورکوي، هاضمه منظموي، د وینې شکر کنټرولوي، او د انسان بدن ته سکون وربخي. او تر ټولو مهم وخت د افطار نه مخکې شیبې دي. په دې وخت کې دعا ډېره قبلیږي، نو باید انسان له الله تعالی نه په اخلاص په دې وخت کې دعا وغواړي. او په آخر کې همدا روژه ده: عبادت، تقوا، بخښنه او برکت.